شاید روح وخت مونږ یاد کوی پروګرام کې برخه اخیستې وه. یو بل خوږ ملګری دی انجینیر ریاض علي باچا. انجینیر ریاض علي باچا هغې د کوم چې زمونږ هیوي میکینیکل کمپلیکس دی واکینټ والا هینه پروګرام کې برخه اخیستې وه. هغې وی چې یاره رنګ په رنګ ډرامه چې ده د تصرف په پروګرام کې وړاندې کېده. رنګ په رنګ مزاحیه ډرامه موږ سره دلته مخکې وم. رنګ په رنګ داسې ډېرې ډرامې وې اوس موجوده شته موږ سره سمو ته ډېره وړاندې کړې وار په وار ورته نیم زرما شوه یا داسې جانان والا شوه هغه وړاندې شوه. نور ډېرې ډرامې دي هغه زموږ د مینوال چې کومه خوښوي نو به ورته ضرور وړاندې کړو. خیر ریاض علي بچا د دې به هم کوشش وکړو ستاسو لپاره به دا را پیدا کړو او ضرور بیا ته پروګرام کې وړاندې کړو. او ډېره مننه دي چې دې پروګرام کې برخه اخیستې ده. خلکو ته د زړې چې کومې ډرامې دا ورته یادې مې نمونه مو ورته ښه کتلې مې او د هغې نه باوجود بیا کتل غواړي. لکه مخکې پته نشته کوم یو ډرامه وه هغه موږ وړاندې کوله د هغې چې کله اخري کیس وشو په بله ورځ باندې چا کال کړی و هغې ویې چې موږ ته دا ډرامه چې ده نه په دوباره باندې نشر کړي. اوس ما نوم یې دی دا ډرامې نو لکه دا خلک یې دومره په مینه په شوق سره ګوري ځکه چې د خلکو ورسره هغه زاړه یادونه زړې ډرامې د پی ټي وي خلک زیاتره خوښوي. او بیا چې کله موږ د مزاحیه ډرامو خبره کوو نو اسماعیل شاهد چې کوم دی یا عالمزیب مجاهد یا شینو ماما دا داسې نومونه دي چې د دې دا ډرامې خلک کتل غواړي. نو کوشش خو وي چې پروګرامونو کې شاملو. زما په خیال کې نن سبا نه شاملېږي د مزاحیه ډرامه کوشش به کوو چې شامله کړو. جی پښتو فلمونه یو وخت د دې راکتلو او خلکو به خوښول د تاریخ ذکر به پکې کېدو دا لکه دره خیبر ته تاسو وګورئ عجب خان افریدي ته وګورئ داسې نور داسې ډېر ډېر ښه دغه تاریخ سره تړلي واقعات او روایات چې وو نو هغې کې به دغه کېدل. دا ډرامې بیا چې کله ډرامې څه هغه سلور سکرین یا بلیک اینډ وایټ دغه به دغه کېده. او ما ته اوس هم د خیر دا خو موږ په ماشوموالي باندې دا یو دغه اورېدلی وه چې هغه داسې یو سندره غوندې وه چې رنګ په رنګ نخرې جینکو وکړې په ویښتو ورځې چې خلکو وګورو فلمونه د پښتو دا یو ډېر زړه دغه و. اوس خو هغه ګورو چې لایف کال باندې څوک تصویر غواړي. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک د کوم نه جی؟ آفتاب بھائی مبارک ہے مسنجر د خیریت سے. بالکل جی مبارک رو څنګه صحت ته ښه دی؟ شکر الحمدلله. تاسو څنګه یې؟ شکر. आवाज دې بالکل نه خیږي. نه خیږي که نه؟ زه په بانې او درېږم. څنګه په بلې او درېږم که په بلې خو نه ناوخته خو که تنور چېرته وي نو ډېر خلک په تنور به ودرېده پخوا که نه. څنګه خیر دی؟ شکر دی. چنې یا دغه خو نه والي؟ نه نه چنې نه یم والی. دا که نه هغه چې سړي ووایي نو بیا خراب کي. بس خاموش چې سړی ناست دی بیا اواز کوي ډېر ټیټ نو هغه نه وځي چته. ښه څنګه صحت ته ښه دی؟ پروګرامونه خوښوئ؟ کوئ خو زړې سندرې او زړې ډرامې تاسو ښه نه نو. ښه جي. هلو جی جی وایم زړې خبرې کوئ خو زړې ډرامې او زړې سندرې نه اورئ تاسو نه پیش کوئ. نه نو ول نه کله ناکله خو موږ وړاندې کوو. بل هغه د شعري کاکا هغه یو غزل مې هغه ټاپې مې اورېدلې ډېرې ښې راباندې ولګېدې. ښه جي. نو ما ورته وایم که دوباره راته ریپلای کړي نو ښه وي. ربیع اول دی که نه؟ ربیع اول د دې د وجې نه خیر وړاندې به کوو درته ځه د دې وخت به راشي وړاندې کولو. نور خیر دی؟ شکر جی مهرباني. خوشحاله اوسئ. مبارک ورور. ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مبارک ورور سره خبرې اترې کېدې. د ټول اواز نن ډېر کم راځي او سپیکر به را دې نه اواز دغه دی نو دغه لږ تیزول غواړي نو بیا به موږ ته دغه اندازه سمه کېږي. خیر خبرې اترې تاسو سره دغه انویټیشن او دغه بلنه باندې کېدې همدا دغه چېرې په دې مقصد باندې چېرې زموږ د پښتونولۍ ته که وګورو نو په پښتونولۍ کې یو څو خبرې ډېرې زیاتې ضروري دي. یا دا هرکلی شو په خیرالي یا میلمستیا شو دا دعوت شو یا غم خادي شوه. لکه غم خادي سره اړې خلکو یې وړي خوري شوه یا دا تپوس پوښتنه شو داسې یو ډېرې نن شو ناموس شو غیرت شو پت شو نو دا ټولې د زموږ د دغه سره تړلې خبرې شوې. جرګه شوه مرکه شوه حجره شوه نو دا ټولې تړلې خبرې دي. خو موږ که په دې باندې هر سړی ځان سره لږ غونډې سوچ وکړي
هغه خلک وایي چې یاره د خپل ګریوان کې لږ وګوره بالکل ډېر ښکلي ښکلي غونتې وګوري نو مونږ کې یو هم پاتې نه ده. بالکل ډېر ښکلي رسمونه او رواجونه دي زموږ آفتاب چې کوم مخکې په مشرانو کې وو او هغې کوشش کړی چې خپل کشرانو لم دا ټول هغې ته ټرانسفر کړي که هغه د ادب خبره موږ کوو که د احترام خبره کوو تاسو د اجرې خبره وکړه اجره جومات دغسې د یو بل تپوس پوښتنه لکه د دارونه چې به وو نو دوی به د خویندو کره تلل تپوس پرې کول موقع باندې دغسې چې کله څه بیماري به وه خلک به د یو بل تپوس ته تلل او دا خبره به ډېره بده ګڼلې شوه چې یو کس په د چا تپوس کړی او بل به نه و کړی ولې ته نوې خبره چې تا یې تپوس نه دی کړی په کار ورته تپوس ته تللی او خفه به هم شو هغې چې نه ته زما تپوس ته نه راغلی نو دا ګیله هم هغه ځای کې پیدا کېږي چې کله ته د چا نه څه امید لرې یا ته یې خپل ګڼې یا پکې ته ځای ګورې که نه ځینې خلک داسې وي چې خلک یې پرېږدي بس بیا ته ګیلې هم ګوره مونږ اسان خبره کوو که نه مونږ وایو رغېدن نه کېږي بالکل نو چې رغېدن نه کېږي نو بیا ورته بیا پکې دا خبرې نه بیا خپل دغه ښه پوره ساتل پکار دي او چې کله نارغېدن خبر راشي نو بیا به هغه وایي چې مرګ راشي نو سړی ته به ته غاړه کېږدي. ګورو چې لایف کال منسوب ته سل غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام احتاب بھائی خیر جوړ یې شکر جی مهرباني څوک د کوم نه جی جی ماشوګه درنه ملنګ جان خبرې کوم ښه څنګه دی ملنګ جان صحت ته ښه دی شکر دی ستاسو دعا ده ټیک ټاک یې شکر دی څنګه یخني شته که نه یاره جی بس بستره کې پروت یم بس نیالیا کې ویښتې پټې وي او بس سره خبرې کوم بستره بلستن کې پروت دی که نه ډېر خلک ورته نالی وایي او جی بس پخوانۍ خبرې نالی او بلستن یو خبره ده تاسو ورته څه وایې موږ خو ورته دواړه وایو موږ خو ورته پخوا نالی ویله اوس دا بلستن ډېره مشهوره شوه ښه نالی خو به خیر نالی خو به بل څه ته وایي اوس که یو سړي ته وایي چې نالی کیودوم نو اوس که زموږ په 400 چاته وي چې نالی کیودوم نه به وایي چې یاره د ده څنګه چل دی ما وایي کار پرېږدي چې دی په دې یخه یخنۍ کې نالی کیوده کېږي او خیر دا پښتو هغه زرهیزوالی دی ښه جي ښه جي جي تاسو د پخوانو مشرانو خبرې کولې ښه جي پخوا به جي اجره یو به اجره وه او مشران به کټ کې ناست وو کشران به ورته په ځمکه ناست وو صحیح او د هغوی خولو ته به یې کتل یقین وکړه چې موږ خپله به ناست په اجره کې نو موږ به د مشرانو مخکې یو خبره نه کوله بالکل جی او دا سوچ به هم کولو چې دې نه موږ څه زده کړو بالکل او اوس خو حیا بیخي نشته دی سړیتوب چا کې نشته هغه مشر ته دونه سپک ګوري وایي ته په څه پوهېږي بالکل دا خبره ده چې مونږ دغه راغلي دي او جی او اوس چې کوم دی حیا او پښتو خو پلار مخکې په سر کې لمونځ نه ده دا سر به همداسې ګډوډ پرې خو ویل اوس په راته خبرې وکړي شیشې ته ودرېده خو دا د زموږ ډېره غټه حیا وه اوس پلار مور ناست دي او زوی به شیشې ته ولاړ وي او سر کې به ږمنځ یې وایي کله په یو اړخ او کله په بل اړخ دا په سلو کې یو کس چې هغه په سترګو کې حیا وي خبر هم دا کوله چې مخکینی فلمونه تاسو په فی باندې د یوسف خان شیربانو داسې کله کله هغه یو پاس نیم چلولو کله به ورکې هغه ملا عبدالوهاب هغه ورکې د ټپې مطلو کې هغه سیسټمونه تاسو بیخي ختم کړي دي او هغه ملا عبدالوهاب خبره دې وکړه هغه بدل ورته یاده را دغه والا یوسف خان شیربانو باندې ډېره مزېداره دی راغې راته یو دوه بدل یادې دي یاره د یوسف خان شیربانو خو راته ډېرې یادې دي پوه شي ښه دا مونږ سکول کې د پښتو هغه کتاب کې ویل هغه ټوله بدل هم یادوه خو بس اوس خو بار خلاص خو هغه وخت نه دی صحیح خو مزه کوي په سړي باندې خلک یې خوږه لګي صحیح ډېره مننه ملنګ جان ورته تاسو سره خبرې اترې وشوې د پېښور ماشوګه نه او دوی دغه ملا عبدالوهاب د هغې بدل یې ذکر کولو ډېره مشهوره بدله وه یوسف خان شیربانو او لیکل یې خدای بخلي علي حیدر جوشي صاحب وه هغې لیکلی و ډېر ښه طریقې سره او ډېر ښه تاریخي اړخ او داره او دغه ټولو هغه ذکر یې پکې کړی د بندۍ هغه ذکر یې پکې کړی کوم چې هغه خوري پوره هغه واقعه په هغه بدله کې بیان کړې ده خیر خبرې اترې به تاسو سره کېږي ستاسو کال هم دغه رنګ راتلی شي په 9-2-2-4 باندې وړاندې کوي یو بل خورغونتې نعت شریف تاسو سره نه پس بیا راځو موږ سره سره اوسئ نبی پیدا کرے بخودے نوادا دنیا